د بعضو کسانو ته چې کله نصیحت وکړي چې مور پلار سره به ښه کې، نو تا ته دا ووي ابه د هغه مور پلار سره کې چې سړیتوب به کي که نه، تا به څه سنې کړي. ته خو ماله دا لیکل هم راکړه که نه چې ته به څنګه یې. په دې سینې ولیکه دي چې په دې سینه قانون دوه خبرې پیغمبر کړي دي. راشاور د قرآن او د حدیث خلی درسونا، حدیث خلی درسونا د الشیخ ابو حسن اسحاق سواتی د بیانونا، سواتی د بیانونا. نو نصیحت زمونږ هم دقه دی چې صبر پکاري او مور پلار چې زیاتې وکړي نو د هغې نه مخ اړول پکاري او د هغوی دپاره بخښنه غوښته پکاري. د بعضو کسانو ته چې کله نصیحت وکړي چې مور پلار سره به ښه کې، نو تا ته دا ووي ابه د هغه مور پلار سره کې چې سړیتوب به کي که نه. اوس زه حیران یم چې دا قید د کوم ځای نه راغلی دی چې د هغه مور پلار سره به ښه کې چې په هغوی کې سړیتوب وي. یعنې کوم مور پلار کې چې سړیتوب نه وي بس بیا کوو چې څه کې، او کم مور پلار چې بېدینې د هغو ځای چې هر څه کې. الله خو قرآن کې وایي چې که کافري مور پلار بیا به ورسره هم ښه کې. سورت لقمان کې الله وایي چې کافري بیا به ورسره هم ښه کې، او ته یې زما پلار بد اخلاقه دی نه شو. ګوره دوه امتحانونه دي په موږ باندې، دوه. یو امتحان په موږ دا دی چې الله په موږ باندې د مور پلار خدمت او د هغوی سره ښه کول لازم کړي دي. دا یو امتحان دی. په یو نیم سړي باندې دا امتحان ډبل شي، هغه داسې چې بیا د مور پلار یې ظالمان او بد اخلاقه وي، نو دا اوس په ده باندې دویم امتحان دی. د دې مطلب دا نه شو چې مور پلار بد اخلاقه دي ظالمان دي نو د هغوی هغه حق ساقط شو. لکه بعض وایي که نه وایي زموږ د ښځې سره ډېر ظلم کوي نو څه وجني، او داسې څه دلیل شته چې ستا د ښځې سره مور پلار ظلم کوي نو بس حقوق یې ختم شو. کوم ځای کې دي؟ ته په ځوانۍ کې کیدای شي ته هم زیاتي کړي، بد اخلاقي دي د مور پلار سره کړي که نه؟ که نه دي څوک نشته؟ داسې به شوي که نه به یې شوي؟ هغوی صبر نه دی کړی؟ هغوی کړی یې که نه؟ تا به څه سنې کړي؟ تا به هغوی له جوابونه هم ورکړي، تا به بې ادبي هم کړي، تا به د هغوی مال بې ځایه هم خوړلی، تا به ډېر څه کړي، د هغوی زړه ته به د قسمه قسم تکلیفونه هم رسولي، بیا هم هغوی صبر کړی. اوس چې ته رالوی شي او د مور پلار بد اخلاقه دي او یا ظالمان دي نو ته څه کوې؟ پرېږدې، خبره ختمه شوه، ځکه چې بد اخلاقه دي. او بیا ستا دا بچي به تا سره څه کوي؟ ته خو ماله دا لیکل هم راکړه که نه چې ته به څنګه یې، ته به د بچو سره څنګه یې او تا سره به څه کوي بیا. او دا خو واضحه حدیث دی او قانون دی، قانون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي. دا قانون دی. په دې سینې ولیکه دي چې په دې سینه قانون دوه خبرې پیغمبر کړي دي. د مور پلار سره ښه کوئ، ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي، تاسو صفا اوسئ، ستاسو بیبیانې به پاکي. دا قانون دی. چې سړی په خپله زیناکاري فحاشي غلط کارونه کوي د دې زنانه هم پاکه نشي پاتې کېدی، او چې په خپله صفا وي الله به ستا د کور والا حفاظت کوي. نو مور پلار که ظلم وکړي زیاتې وکړي په هغې صبر پکار دی. خو کله داسې شي چې خبره یعنی نوره نه کنټرولېږي، لکه یو نیم پلار لکه موږ ته مسلې راغلي دي که نه ځان یې سم لیونی کړی، سمې لیونی کړی، دا بچي په سر راغستي، دا نوسي په سر راغستي، ګاونډیانې په سر راغستي،
او دا روزانه جنگ جګړې او دا کنځلې او دا بدې ردې، نو کله ناکله بیا بچو ته بله لار پاتې نه شي، نو هغه وایي چې موږ څه وکړو. داسې ټیم کې پکار دا دی چې مشران که خبره یې خبرولی شي، چې کله دا خبره د صبر د حدودو نه وځي، که مشران خبرې خبرولی شي، یو قاضي یو عالم هغه ته شکایت کولی شي. نو الغرض دی کس چې دا کم کار کړی دی، نو دا کار یې څه دی؟ صحیح دی؟ کار یې غلط دی. والله اعلم.